ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې له ایراني چارواکو سره خبرې روانې دي. د امریکا معتبر ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي داسې ښکاري چې له څو ورځنیو متقابلو بریدونو او هغو خبرداري وروسته چې سپینې ماڼۍ د جګړې د پراخولو په اړه ورکړي وو، اوس ډیپلوماسۍ ته د پوځي زیاتوالي په پرتله لومړیتوب ورکوي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د 18 دقیقو په وینا کې 6 ځله یادونه وکړه چې د هغه استازي له ایران سره خبرې کوي. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. د یو پوځي لاره شته چې همداسې دوام ورکړو، حتی لا نور یې سخته کړو او هر څه چې هغوی لري له منځه یوسو. یا بله هوښیاره تګلاره دا ده چې یوه هوکړه وشي او هغوی غواړي هوکړه وکړي. همدا اوس چې موږ خبرې کوو له هغوی سره په خبرو بوخت یو. They sort of have to make a deal, but we are talking to them. I think they're being serious. I think پر ډیپلوماسۍ د ټینګار په داسې مهال وشو چې ټرمپ په تیرو ورځو کې ویلي و چې پر ایران د پوځي فشار د زیاتولو لپاره چمتو دی. دا بدلون د ټرمپ له پخواني تګلارې سره ورته دی، ځکه هغه په هغو 5 میاشتو کې چې پر ایران یې جګړه پیل کړې، کله د پوځي فشار او کله د ډیپلوماسۍ ترمنځ دریځ بدل کړی دی. ټرمپ د پنځشنبې په ورځ اکسیوس ته ویلي و، زه د یوه ستر برید په اړه غور کوم، تر هر وخته لوی برید. زه د پریکړې کولو ته ډیر نږدې یم، هر څه ورته چمتو دي. خو کله چې د جمعې په ورځ ترې د همدې څرګندونو په اړه وپوښتل شول، بیا یې نرم دریځ غوره کړ او یو ځل بیا یې وویل چې دواړه لوري په خبرو بوخت دي. بل پلو د ایران ملاتړې حوثي ډلې هم روانه اونۍ اعلان وکړ چې د سره سمندرګي پر لور به د بیړیو پر ضد خپل بریدونه پراخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي که د دغې ډلې لخوا نور بریدونه ترسره شي، ایران به مسؤل وبولي او ګواښ یې کړی چې جګړه به خپله د حوثیانو پر ضد هم وغځوي. په ورته وخت کې ورځپاڼې دا هم خبر ورکړی چې پر ایران د پینټاګان جګړې د امریکا د کروز توغندیو او نورو پرمختللو دقیقو وسلو لویه برخه مصرف کړې ده. همدارنګه د هغو وسلو کمښت هم رامنځته شوی چې د یمن پر حوثیانو د اوږدمهاله کمپاین لپاره ورته اړتیا ده. په هر صورت امریکایي ورځپاڼو لیکلي تر اوسه داسې ښکاري چې د دې جګړې د ژر پای ته رسېدو هیڅ نښه نه لیدل کیږي.